السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله یم ملګرو چې روغ او جوړ وئ. نن د سیمډي اړوند دویم لیکچر ده. نن په سیمډي کې کومه پوښتنه چې موږ سره پیدا کیږي هغه ځوابوو. په تیر لیکچر کې هم موږ ځینې پوښتنې یا ځینې کمانډونه کار کړي. نو نن راځو په سیمډي کې د دویم لیکچر اړوند ځینې پوښتنې دي را سره، هغه غواړو چې ځواب کړو. نو ما په نوټ فیلډ فایل د لیکلي دي دلته. نو لومړی زه غواړم دا په تیوري یا نظري شکل باندې تشریح کړم. ګورئ دلته موږ څنګه کولی شو په نوټ فیډ کې اوله پوښتنه زموږ همدا څنګه کولی شو په نوټ فیډ کې فایل جوړ کړو. البته په سیمډي کې د نوټ فیډ فایل جوړ کړو. نو دلته ما ورسره لیکلي دي، تاسو په لومړی دلته کافي ولیکئ په سیمډي کې، بیا به کان ولیکئ، بیا به د فایل نوم ولیکئ په کوم نوم چې غواړئ، او اخر کې به هر فایل چې غواړئ جوړ کړئ نو هغه ایکسټینشن به ورکړئ. بیا به انټر ووهئ. له انټر څخه به وروسته دلته تاسو ټیکسټ لپاره ځای راځي، ټیکسټ به ولیکئ لاندې. کله چې ټیکسټ ولیکئ بیا تاسو راشئ کنټرول زیډ به ووهئ. کنټرول زیډ مو چې ووهل هغه ورته بیا انټر ووهئ، تاسو سره به فایل جوړ شي. ملګرو دویم پوښتنه چې دا څنګه کولی شو چې ټیکسټ ولیکو، نو دغه ما دلته درته ویلي ګورئ رایټ ټیکسټ. دلته ګورئ دې ځای کې ما ته واضح کړه. نو درېیم پوښتنه څنګه کولی شو چې د نوټ فیډ فایل کې چې موږ ټیکسټ لیکلی دی هغه په سیمډي له لارې وګورو. نو هغه هم ما دلته ښودلی دی، تاسو به ولیکئ په سیمډي کې فایل د خپل فایل نوم او اخر کې ایکسټینشن ورکړئ او انټر وکړئ. په دې طریقې سره کولی شئ چې ویې ګورئ. څلورم پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو فایل، فولډر، پکچر هر هغه څه چې غواړئ کاپي کړئ. نو څنګه کولی شو چې کاپي کړو د سیمډي له لارې. نو دلته ما لیکلي دي کاپي کمانډ نه استفاده ورکړئ، بیا به کوم څه چې غواړئ کاپي کړئ. نو زه غواړم چې فایل کاپي کړم، دلته ما لیکلي فایل نوم به ورکړئ او اخر کې به ایکسټینشن ورکړئ، او له هغې وروسته کوم ځای ته چې غواړئ کاپي کړئ نو د هغه فولډر نوم به ورکړئ. بیا به انټر ووهئ. صحیح ده ملګرو. پنځم پوښتنه هم څنګه کولی شو چې یو فایل یا هر هغه چې تاسو غواړئ بل فولډر ته موف کړئ یا کټ کړئ د سیمډي لارې. نو دا څنګه کولی شئ؟ تاسو به دلته موف کمانډ څخه استفاده وکړئ، بیا به د خپل لومړی فولډر نوم به ورکړئ او کوم فولډر ته چې غواړئ کاپي کړئ یا موف کړئ هغه به ورکړئ او اخر کې به انټر ووهئ. شپږم پوښتنه هم همدا ده، څنګه کولی شو یو فایل هر هغه څه چې موږ غواړو رینیم آپشن په ترسره کړو. نو څنګه کولی شو چې هغه وکړو ترسره کړو رینیم. دا په دوه طریقو کوو. لومړی موږ رین کمانډ څخه استفاده کوو، بیا د فایل نوم او اخر کې ایکسټینشن، بیا کوم فایل ته چې غواړو رینیم کړو هغه نوم به ولیکئ او ایکسټینشن به ورکړئ او انټر به ووهئ. دویمه طریقه چې موږ سره ده هغه رینیم، مکمل رینیم کمانډ څخه استفاده کوو او د لومړی فایل نوم ایکسټینشن به ورکړئ کوم فایل چې تاسو غواړئ رینیم کړئ، او دویم کوم فایل ته چې غواړئ رینیم شي نو هغه نوم به ورکړئ او ایکسټینشن به ورکړئ او اخر کې به انټر ووهئ. نو دغه نظري او یا تیوري برخه د دویم لیکچر اړوند. نو که چېرته زموږ یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. انشاءالله موږ به بهترین او ښې ویډیوګانې په دې برخه تاسو جوړوو. نو راځو عملي درس ته سیمډي راخلاصو. همدغه کارونه زه دلته ترسره کوم په سیمډي کې. صحیح ده ملګرو. زه غواړم په سیمډي کې دغه کارونه ترسره کړم. نو په دغه دوه فولډرو کې زه غواړم چې دا موف، کافي، رینیم دغه طریقې په ترسره کړم. یو خان په نوم فولډر ده او بل ما سره د عاطف په نوم فولډر. صحیح ده ملګرو. نو زه سیمډي ته راځم، غواړم چې زه نو چې کله چې زه دې ځای ته راځم دې فولډرو ته، نو زه به لومړی ډیسکټاپ ته راځم، بیا له ډیسکټاپ څخه به وروسته کوم فولډر کې چې غواړم فایل رینیم موف کړم نو هغه فولډر ته به لاسرسی باید ولرم. نو زه سیمډي کې کوم ځای ته لومړی لاسرسی لرم؟ ګورئ ملګرو دا په دې خاطر زه بیرته شاته لاړم cd ډاټ چې تر څو تاسو پوه شئ هغه ادرس ځان ورسوئ. نو زه فلحال هغه ډیسکټاپ کې نه یم، نو زه غواړم ډیسکټاپ ته لاړ شم. تاسو سی ډي کمانډ څخه استفاده وکړئ. په تیر لیکچر کې اولني لیکچر کې موږ دا واضح کړ چې سی ډي کمانډ څه کار ترسره کوي، او بیا به هم ووایو چې دا په واسطه کولی شئ دې کمانډ په واسطه چې مخته لاړ شئ. یو سټیپ سی ډي ډیسکټاپ انټر. ډیسکټاپ ته راغلم، زه غواړم عاطف په نوم فولډر ته لاسرسی ولرم. هغې کې ما سره فایلونه دي، هغه فایلو ته غواړم لاسرسی ولرم. نو بیا سی ډي ولیکئ عاطف. ملګرو په کوم چې تاسو شی سب کړی هغه سپیلینګ بیا صحیح ولیکئ، که په غټو حروفو وي که په کوچنیو حروفو وي دا باید صحیح ډول ولیکل شي. نو تاسو به انټر ووهئ. دلته زه عاطف په نوم فولډر ته داخل شوم. نو زه لومړی څه شی کوم په دې کې راځم هغه فولډر ته ښکاره کوم چې په دې کې موږ سره څه شی موجود دي. زه دا اوپن کوم،
کله مو چې اوپن کړه ته ملګرو مو سره هیڅ شی نشته صحیح دا ګور خالی د امټي ده نو سیمډي ته راځم لومړی فایل جوړم زموږ پوښتنه هم لومړی همدا څنګه کولی شي چې فایل جوړ نو په همدې فولډر کې زه یو ټکسټي فایل جوړوم ټکسټ یا نوټپیډ فایل نو کاپي کون بیا فایل نوم ورکړئ احمدزی ډاټ ټکسټي په نوم فایل زه جوړوم صحیح ده ملګرو انټر به ووایي اوس دویم پوښتنه چې څنګه کولی شو موږ خو سره فایل جوړ شو صحیح ده څنګه کولی شو په دې کې ټکسټ ولیکو دلته تاسو کله چې انټر ووایي دلته ټکسټ ځای به درکوي ګورئ ملګرو دلته ټکسټ ولیکئ مو ده نو دغه ټکسټ ما ولیکه زه غواړم چې دا اوس بند کړم نو تاسو کنټرول زیډ ووهئ که چېرې غواړئ نور لیکنه نه کوئ بیا به انټر ووهئ ګورئ یو فایل موږ سره جوړ شو زه راځم فولډر ته عاطف په نوم فولډر ته راځم ملګرو دا ګورئ په دغه نوم موږ سره دا فایل جوړ شوی دی نو بل موږ فایل جوړول او په هغې کې لیکل دا دوه پوښتنې ځواب کړلې اوس څنګه کولی شو چې دا فایل وګورو چې موږ په دې نوټپیډ فایل کې څه شی لیکلی دي د سیمډي له لارې البته نو تاسې به د همغه فایل نوم ولیکئ او ایکسټینشن به ورکړئ فایل نوم څه شی دی ملګرو په دغه ځای کې څنګ طرف موږ سره ښکاري هم احمدزی ډاټ ټکسټي احمدزی ډاټ ټکسټي مو چې کله ولیکئ ملګرو بیا به راسئ نو کله چې د فایل نوم ولیکئ اخر کې به ایکسټینشن ورکړئ بیا به انټر ووایي تاسو سره به همغه فایل دلته سیمډي کې راخلاص دا وګورئ دغه ټکسټ موږ په هلته لیکلی نو دا و د سیمډي له لارې د یو فایل راخلاصول څلورم پوښتنه مو سره چې څنګه کولی شو یو فایل کاپي کړو بل فولډر ته صحیح ده ملګرو هر ځای ته چې غواړئ کاپي کړئ نو تاسو کولی شئ نو زه همدغه فایل نوم چې ده دا کاپي کوم په کوم نوم فولډر ته دې فولډر ته خان په نوم فولډر صحیح ده دا به هم زه درته خلاص کړم نو دې فولډر ته زه غواړم کاپي یې کړم دا به دلته سر په سر کېږدم تر څو تاسو ته معلومه شي چې څنګه کولی شو دا کاپي کړو نو سیمډي ته راځم تاسو کوم ځای نه چې غواړئ ملګرو فایل کاپي کړئ نو همغه ځای کې باید ودرېږئ عاطف په نوم ما سره فولډر ده په همدې کې زه ولاړ هم یم له همدې ځای څخه زه فایل کاپي کوم تاسې په کاپي ووهئ کله مو چې کاپي ووهم ملګرو له کاپي څخه به کاپي مو چې ملګرو دلته کاپي به ولیکئ کافي دلته برقه ده سو نو بیټرۍ کې هم چارج نه ملګرو بخئ کاپي ولیکئ کاپي څخه وروسته تاسو مغه فایل نوم ورکړئ کوم چې غواړئ کاپي کړئ احمدزی ډاټ ټکسټي نو کوم ځای ته چې غواړئ کاپي کړئ ډبل کوټیشن به ولیکئ دلته ډبل کوټیشن به واچوئ کله مو ډبل کوټیشن واچو نو کوم ځای کې زموږ فولډر تر څو هغه کاپي کړو وایي مو کاپي کړو صحیح ده هغه نو دغلته صحیح ده په ډیسکټاپ کې بیا خان په نوم فولډر ده نو تاسې یو ادرس تاسې هم ورکولی شئ چې سټپ بای سټپ به ځئ او همغه ځای ته ځان رسوئ تر څو کاپي یې کړئ دلته زه سی ډرایو دا ډیسکټاپ خپله سی ډرایو پورې مربوط کېږي صحیح ملګرو بیا چېرته لاړ شئ یوزر په نوم فولډر یوزر بیا سلش ګورئ اوس دا دغه ځای کې عاطف په نوم فولډر کې ولاړ دا باید خان ته دغه نوم چینج شي تر څو همغه ځای ته خان فولډر ته کاپي شي په دې خاطر دغه مکمل ادرس به ورکوئ بیا به ab ډاټ قهر بیا ډیسکټاپ بیا کوم فولډر ته کاپي کوي ملګرو خان په نوم فولډر خان دا زه هغه آسان طریقه هم درته وروسته ښیم چې څنګه کولی شو په اسانۍ سره دا ادرس راواخلو نو تاسو به ډبل کوټیشن بند کړئ انټر ګورئ یو فایل موږ سره کاپي شوی دغه د کوم ځای ته به کاپي شوی ده خان په نوم فولډر ته ملګرو خان په نوم فولډر ته به ولې کاپي شوی ځکه چاته نه ده کاپي شوی دا ګورئ ته موږ سره نه ده کاپي شوی خان په نوم فولډر نو دا علت یوازینی دا ده چې موږ خپله عاطف په نوم فولډر کې ولاړ یو نو موږ ووایه چې خان فولډر ته چې کاپي کوو نو ون فایل کاپي کوم ځای ته کاپي شوی ملګرو دا به موږ وګورو اوس چې ډیسکټاپ ته راغلی که دلته نو دلته دا وګورئ ملګرو دلته فکر کوم بل ځای کاپي شوی ده
ګورې ملګرو دا موږ سره کاپي سو مخکې موږ غلط ځای کې ولاړو په دې خاطر موږ ته نه معلوم چې کاپي سوی که نه کاپي سوی. زه خان په نوم فولډر ته راغلم دا ګورئ دلته یا دغه ځای کې کوتلی شئ دغه ځای کې خان په نوم فولډر ته موږ راغلو. ګورئ دا موږ سره کاپي سوی له عاطف په نوم فولډر څخه. اوس که چېرته زه غواړم نو دغه د کاپي طریقه وله اوس زه راځم دغه ادرس چې موږ راخلو یا په کاپي کې یا په موف کې یوه خبره د یو رقم راخیستل کېږي. خو دویمه طریقه زه تاسو ته په موف کې ښیم چې څنګه کولی شو موف واسطه هغه ادرس یو شی له یو فایل له یو فولډر څخه بل فولډر ته موف کړو. تاسو موف کمانډ به ولیکئ هلته د کاپي لیکئ دلته موف. نو زه دغه عاطف په نوم چې د خان البته په خان فولډر کې را سره ده نو زه به دې فولډر ته لومړی لاسرسی باید زه وکړم. صحیح ده ملګرو زه باید دې فولډر ته لومړی لاسرسی وکړم دې فولډر ته داخل سم بیا زه دا موف کولی سم. نو اوس نشم کولی ځکه چې زه عاطف په نوم فولډر کې ولاړ یم نو په دې خاطر زه لاسرسی ورته نه لرم. نو زه راځم دا یو سټیپ شاته ځم ډیسکټاپ ته چې لاړم بېرته به سی ډي ولیکم خان په نوم فولډر ته به داخل سم. د دې ځای څخه زه عاطف په نوم فولډر موف کوم عاطف په نوم فولډر موف کوم فایل البته دې فولډر ته په اسانۍ فولډر ته. صحیح ده ملګرو نو دلته تاسو ولیکئ موف کمانډ به ولیکئ موف مو چې ولیکئ بیا به راسئ عاطف ډاټ ټي مو چې ولیکئ بیا به راسئ ډبل کوټیشن کې په اسانۍ کاپي په شکل باندې دا کار درسره کوي. بیا به هغه درس ورکړئ. نو زه دغه درس په لنډه طریقه سره ورکوم کوم ځای ته چې غواړئ کاپي کړئ نو تاسو به هماغه ځای ته لاړ شئ دغه ځای کې به ودرېږئ نو دغه ادرس به تاسو کاپي کړئ له دې ځای څخه. صحیح ده ملګرو دغه اسانه طریقه ده. نو دلته سیم ډي ته به راسئ دلته به پیسټ کړئ دلته به راسئ دا به کاپي کړئ کاپي سیم ډي کې به پیسټ کړئ دلته او دا موږ سره دوه ځلې پیسټ شو. نو دا زه لرې کوم عاطف کوم فولډر ته چې غواړئ کاپي کړئ هماغه فولډر ته به ولاړ شئ دغه رقم ادرس به یې راواخلئ بیا به اخر کې ډبل کوټیشن بند کړئ او انټر به ووهئ. ګوره دلته درته ولیکل یو فایل موف له کوم ځای څخه له خان فولډر څخه عاطف په نوم فولډر ته عاطف ډاټ ټي ایکس ټي په نوم فایل موف شو. نو دغه موف طریقه او هغه ادرس راخیستل په دوه طریقو یو خو موږ خپله لیکلی شو یو په اسانۍ سره راخیستلی شو. بل زه دلته یو بله خبر کوم چې څنګه کولی شو شپږم پوښتنه هم موږ سره همدا څنګه یو فایل رینیم کو یا فولډر یا فایل زه به دلته فایل کم فولډر خو اسانه دغه ایکسټینشن څه شی نه لري. نو په دوه طریقو سره فایل رینیم کولی شو. لومړی رین کمانډ به ولیکئ بیا به د فایل نوم ورکوئ عاطف په نوم عاطف ډاټ ټي ایکس ټي په نوم ما سره عاطف په نوم فایل موږ سره چې دا ملګرو هغه په عاطف فولډر کې البته نو زه په خان فولډر کې ولاړم نو زه بېرته یو سټیپ شاته ځم بیا ځم عاطف فولډر ته نو دې ته زه داخل شو. اوس هماغه فایل زه کولی شم چینج کړم نو زه چې لیکم رین کمانډ به ولیکئ بیا به عاطف ډاټ ټي ایکس ټي دغه فایل تاسو کولی شئ نو لومړی هغه فایل نوم به ورکړئ چې غواړئ تاسو رینیم کړئ. نو ما ورکړ دغه فایل زه رینیم کوم. ګورئ ملګرو دغه څه شي ته رینیم کړم مثال سیل فایل ته غواړم دا رینیم کړم تاسو به هماغه فایل نوم ورکړئ ډاټ ټي ایکس ټي ایکسټینشن ضروري ده اخر کې. صحیح ده ملګرو دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر ووهه ګورئ دا موږ سره چینج شوه مخکې کوم نوم اوس کوم نوم ملګرو دغه د رینیم یوه طریقه. بل کمانډ رینیم موږ ورته استفاده کوو دلته به راسئ رینیم به ولیکئ مکمل بیا به ورکړئ احمدزی په نوم فایل زه څه شی کوم رینیم کوم احمدزی ډاټ ټي ایکس ټي څه شي ته به یې کړئ تاسو دا رینیم قهار ډاټ ټي ایکس ټي ته به یې دا رینیم کړئ. صحیح ده ملګرو نو وګورئ دلته دا مکمل دواړه فایلونه موږ رینیم کړو. ملګرو موږ لاندې خبرې خلاصه شکل به درته وښیم. دا رقم لومړی موږ فایل جوړ کړ نوټفیډ فایل په هغې کې بیا ټیکسټ ولیکه کله چې ټیکسټ ولیکه بیا هغه څنګه کولی شو چې نوټفیډ فایل وګورو هغه ټیکسټ. څلورم پوښتنه موږ څنګه کولی شو چې کاپي عملیه ترسره کړو. پنځمه د موو وه شپږمه د رینیم چې رینیم موږ په دوه طریقو سره کولی شو او بل هغه ادرس راخیستلو یو موږ خپله لیکلی شو او بل کوم ځای نه چې غواړو کوم ځای ته چې غواړو هغه موف کاپي عملیه ترسره کړو هماغه ځای ته ځو هغه ادرس را کاپي کوو بیا دلته په سیم ډي کې پیسټ کوو. بل ملګرو یو خبره اضافه درته وکړم په نن ورځ لیکچر کې دغه دوه فایلونه مو سره دي که چېرې زه بېل دا ډیلیټ وم نو دا ما سره زیات وخت نیسي. نو تاسې به څه شی وکړئ
په یو ځل باندې چې دا ډیلیټ کی تاسو به ډیلیټ کمانډ ولیکئ بیا به راسي سټاریک معنی هغه شی .txt چې .txt ایکسټنشن ولري هغه مکمل راته ډیلیټ کا صحیح ده نو انټر به ووهئ کله چې انټر ووهه دا وګورئ مکمل هر هغه څه چې موږ سره په دې فولډر کې .txt ایکسټنشن ولري مکمل به هغه ډیلیټ کیږي نو دغه یو اسانه طریقه د ډیلیټ کولو هیلمن یې ملګرو چې یو څه مو ترزده کړي نو خبرې په دې خاطر اوږدې شوې تر څو په صحیح معنا سره دا تاسې پوه کړم تر تاسې ورسوم نو هیلمن یې یو څه مو ترزده کړي کوشش وکړئ چې ویډیو لینک تر نور ملګرو شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده او اغېزمن شي که چېرته کوم مشکل یا غوښتنه یا پوښتنه وي د یوټیوب کله چې یوټیوب کې تاسو ویډیو ګورئ په لاندې کمنټ برخه کې تاسو کولی شئ موږ سره خپل غوښتنه یا پوښتنه کوم چې لرئ موږ سره شریک کړئ نو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مالش